نیمای وربل دی ښکاري له پلوه نیمای ویلی شم نیمای نینې شم الوچه زنا بچا باندې دارو کې شاملو کې گردو بشم پتالو کې او ټیک ټاک خدای دی سزا در کی او د پښتنو نه دی راټول کړل عصمتونه او د دسمبر ساړه لګیږي زه په جانان شیندلې ځان راټولومه ګلخوبانو داسې کار دی اوبه را الله کوئ اوبه چارباغ کې بغیر د اوبو نه کار نه چلیږي ښه د الله د لوی نامې نه شروع کوم او تاسو خبر یئ تاسو صدر صاحب خفه کړی دی جی دغه صدر صاحب با زه خوشحالومه د ده ډېرې نغمې نظمونه شعرونه هغه به تر تاسو ډېر په ژوندي انداز در رسومه خو اوسه پورې و خفه کو نورې خفه نه کوئ مهرباني وکړئ دا راته زه التجا کومه دا سړی د هغه شیرینګل د درې نه را روان شي او دغه پوره دیر چې کوم دی غاښی کې تاسو ته شعر وایي تاسو ته ځان را رسوي نو څوک یې په تصویرانو ستړی کې او څوک یې بیا ګوره دا په تاریخ کې په ډومبي ځل باندې ګرانه دومره اوږد انتظار موږ وکړو چې زه په 2024 کې راغلی یم او 2025 کې دا دی راپاڅېدم یا د دې نه غټ انتظار بل کیدی شي او کیدی شي صدر صاحب چې 2026 ته خبره ورسي به هر حال د ملګرو خبره وکړه وی افسر افغان د ریاض نه راغی سعودي عرب نه زه دا تاسو ته ایمانا او یقینا وایم دا یوه خبره واورئ بیا شعرونه هم ویو ټپې هم کوو چې هر څه وي هغه کوو دا خو سعودي عرب ریاض دی که چېرته زه په امریکا کې په واشنګټن ډي سي کې په یو ښایسته ماحول کې ناست یم نو دا خو زمونږ د وطن 4 باغ دی چې د پښتون دردېدلي وطن یو باغ هم وي که نه امریکا به په لټه وام او ځان به 4 باغ ته رارسومه دا وطن زمونږ دی او موږ د دې وطنو موږ په بخښنې سره دیو زما معرفت هغه د ټیک ټاک پر ضد زما یو مبارزه روانه ده نو موږ کنزلمار خلک نه وو موږ د دې وطن کسټوډین وو او دا مو ایمان دی چې په پولیس ویرات بحث کې غړی ولاړو چې یا الله تعالی په بارودو په ډیری باندې په یو ډېر تنګ نظره او بدنیته چاپیرچل کې موږ د امن د مینې د ښکلا او د لوی نیت مظاهره کړې ده په دغه باندې به په لوی الله موږ ځان بخو او تاسو ټولو ته هم وایم مهرباني وکړئ خاموشه پاتې کېده دا دغه سختدریزو ته ترهګرو ته بدرنګه بېخونده خلکو ته میدان پرېښوده دي د دې نه هېڅکله مه یارېږئ هغه خلیل جبران وایي لاړ شئ مقبرې وګورئ د هغه خلکو ډکې دي چا چې به د دې یرې خبره نه کوله چې زه به په حق وینا باندې مړ شم هغه هم مړ دی مړو به یو ورځ زړګو رښتیا خبره کوئ د رښتیاو سره ودرېږئ نو چې موږ خپل د برخې کار کوو نو بدرنګه فکرونه به ورو په شا کېږي او یوه ویډیو مې کړې ده هغه د ولی خان بابا خبره چې ټرک هندوانو له یو چاکو پوره دی یوه ویډیو مې وکړه نو نن زما یو ملګری دی هغه ویل ظالم بچیه زموږ پوره دوکانداري دې بنده کړه وی ګفټران راته نه مهی راولي او نه راته ازمرۍ راولي د کافر بچی وی چې چل دې وکړو نو ما وی دا څنګه ګفټ دی چې په کنځلو میلاویږي مړه به هر حال تاسو ټول درانه پښتانه یئ زه وایم چې هر څه دې وبیلم خدا دې امانت پاتې شي زما په سر کې د نشه د محبت پاتې شي افسر افغان که ډېر مشهور شي ډېرې پیسې وګټي خو چې دی پښتو وبیلي دی سایل وبیلي دی خوشحال وبیلي دی شیرشاه سوري وبیلي او دی دانش او شاکر وبیلي نو داسې افسر افغان دی په خاورو کې ورخښ شي مړه دغه شهرت ته زمونږ هیڅ ضرورت نشته دی په هر حال موږ هم کله کله ګورې جذباتیان شو د دې ځوان صفت ډېر ضروري دی دی هم هغه اورورکی دی چې په دې زل په دې طوفان کې ډېر ګران کار دی دا مشاعرې دا غونډې موږ په خپله هم کوو د دې سړي د زړه زور هم ډېر زیات دی دانش صاحب ته جدا مینت ګران ته جدا عطا صاحب ته شاکر صاحب ته درمان صاحب ته نو زه رښتیا وایم چې د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده د ده دپاره د لاسونو درنه پړقاو کوي یار دا هلک ډېر لوی کار کوي او ګران کار کوي او ګران راته بیا په غوږ کې ووایي واقعي دی چې زما هم صفتو کې مړه د ګران دپاره هم د لاسونو پړقاو کوي دا واقعي په موږ ګران دی جي
دانش صاحب شیرونو راځم او بیا درته یو کلام هم وایم ښه شاملو کې زما خاورې به جارو کې یوه نوې غونې لوبه ویو ځوانانو ستاسو د احساس پوره پوره ترجماني به کوو وختي مې دانش صاحب ته وی چې موږ د دې وطن انټرټینرز وو موږ تاسو په یو قیمت باندې هم نه خفه کوو چې څه صلاحیتونه دي دا ستاسو امانت دی موږ سره نو تاسو دپاره سندره هم ویو ټپم کوو اتڼ هم کوو اگر چې ډېر خلک راپسې خبرې هم کوي خو سړي خبره موږ به په اخلاصمنه جذبه باندې صلاحیتونه په تاسو باندې پاشو په تاسو باندې به یې کرو شعر دی چې منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شي نو موږ خو ګاونډیان پاتې یو او یو قطعه بله ده چې هر یو ګام مې انقلاب دی ورته ګوره او زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره او پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه چوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګوره نایاب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسری کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره قطعه چې زه وایم دانش صاحبو زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم اوې د ټیک ټاک کنزلمارو تاسو ته وایم ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کړم او آخري قطعه بیا نوې یو څو شعرونه په ترنم کې چې تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلې دي ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي او دې خلکو که په زړونو کې تیارې ساتلې دي خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي دانش صاحب څو نوې شعرونه دي چې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی یو انځور چې سړی واخلي دې منظر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی څه جواب به ورکول وي په محشر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې شاکر صاحب تر هګرو د کونترو الوت مات کو تر هګرو د کونترو الوت مات کو خانو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې تر هګرو د کونترو الوت مات کو تر هګرو د کونترو الوت مات کړو خانو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې خانو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې او دانش صاحب د پاره چې تر هګرو دا بعضې شعرونه واقعي چې د زړه د درد یو احساسي تر هګرو
د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کو خنو کوم کفر دی راوړو په وزر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې او مغربي تهذیب واورا ز افغان یم مغربي تهذیب واورا ز افغان یم گلویش جانا بدرنا ساتم صادر کے گلویش جانا بدرنا ساتم صادر کے مغربي زه اکثر وایم دانش صاحب او شاکر صاحب مونږ به په خپلو شعرونو د کشر کل تربیت کو دا زمونږ فرض دی جی نو دا شعر هسې نه دی د دې په شا یو تخلیق دی یو تعمیر دی مغربي مونږ دنیا کې ګرځو مغرب کې خو مونږ مغرب په خپل رنګ کې رنګ نه کړو پښتون افغان رنګ به نه بیلو مغربي تهذیب واورا زه افغان یم مغربي تهذیب واورا زه افغان یم گلویش جانا بدرنا ساتم صادر کے گلویش جانا بدرنا ساتم صادر کے چلس شل پختان یوشی په خیبر کے د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې او دانش صاحب تا ترې ډالۍ وې چې ہے ته مات بنګړي تا په جړای زه د مات زړه سره پکړس خندا کوما او څنګه پکړس خندا دې وکړه ہے پزړه دې نشتا د یارۍ سوي داغونه او څه د لمدو لونګو بوی دی ہے بیا کمې پیغلې په سلګو جړلې دینا او د چار با خلک مې خوښیږي ہے نه کبر جندي نه لوزونه ماتوینا او د کال اخر دی حساب وکړه ہے که څه بد پاتې وي پر زوی کامینا ہے که دې رانکړې د سرو منګولونو کې دا بله مې سره به سره ټول وایي ښه چې شاملو کې زما خاورې به جارو کې که دې را او تاسو لپاره یې لږ په لاندې سور کې وایم که دې رانکړې د سرو منګولونو کې که دې رانکړې د سرو منګولونو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې که دې رانکړې د سرو منګولونو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې ګرانه ستا مقام ته پیش په خوی د آینې شم ټول را ټول درته د خپل او خیل خانې شم نیمای وربل د ښکاري له پلوه نیمای ویلی شم نیمای نینې شم الوچه زنا بچا باندې دارو کې
شاملو کې ګردو بشم پتالو کې کدران کړه د سرو منګلونو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې په تیز आवाज وای ټول کدران کړه ټول خپل د موبایل دا ګوري مونږ چې ډیوه د محبت بلکو وخت مهربانه شي سلی راولي به د یاره نه بجلی هم راځي ښه زبا دغه مشر میلمه زمونږه بلکې صدارت په چوکۍ باندې ناست په دغه شعرونو راغواړم خلق ورته هم سلیوانه لیوانه کوي دا خلق ورته هم سلیوانه لیوانه کوي دا خلق د ژوندونه زیات په مړو خفه کېږي دا خلق مړیو نازې ژوندې لیونې کوي دا نشه دغه پورې چمتا نوې ملا راغې دا بله مصره تاسو وایئ دا نشه دغه پورې چمتا نوې ملا راغې دا نشه دغه پاتې چم دا نشه هغه ملګري ولې اواز نه کوي تاسو نشئ کولی خپله ټپا سندره خو ښه په نره باندې وایئ دا خو زمونږ کلتور دی دا خو زمونږ تاریخ دی دا نشه دغه پورې چمته نوې ملا راغې دا نشه دغه پاتې چمبا دا نشه دغه پاتې چمبا د پروفیسر بخزاده دانش صاحب دپاره د لاسونو ډېره پړقه ډېره مینه ډېر احترام ډېر لوی کار کوي ټول پاسئ